بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو لیدونکو او ریدونکو او ګرانو هیوادوالو سلامونه او احترامات مې ومنئ. نن 19 د جنوري کال 2024 چې د دوشنبه ورځ سره سمون خوري ستاسو په خدمت کې حاضر یم. د نن ورځې په برنامه کې ستاسو پوښتنې هم نشته دی، ستاسو تبصرې هم نشته دی، همدارنګې جهادي خبرونه او راپورونه هم نشته دی. یو خبر دی چې هغه ما مخکې تاسو ته درکړی، په هغې باندې صرف لږ زره اشاره کوم. تازه خبر د نن ورځې در سره نه شریکوم او مسایل ټول نړیوال دي، هر یو یې خپل په ذکر ډېر مهم دی. ډېر په باریکۍ سره ورته متوجه اوسئ چې زه څه وایم او خبره څه ده. دلته د غزې د صلح دویمې مرحلې قضیه باندې خبرې کوو. دلته د کاناډا او د چین په نوي نړیوال روابطو باندې خبرې کوو. دلته د انګلیس په مقابل د امریکې کې ودرېدلو باندې خبرې کوو. هغه انګلیس چې د امریکې نه په تېره اونۍ دفاع کړې وه او د روسیې کښتۍ نن بېرته د امریکې مقابل کې ولې ودرېږي. نو په دې رنګ د ډېر مهم دغه دی چې دا تاسو سره زه شریکوم. دا درې څلور موضوعات نهایتا ډېر مهم دي او راځم د ایران په موضوع باندې هم یو اشاره لرم او ځینې نور واړه مسایل هم دي نړیوال، دا تاسو سره شریکوم. هیله ده چې په غور سره یې واورئ او متوجه اوسئ چې بیا د ده نه وروسته چې کومې نوې لوبې شروع کېږي د ده په رڼا کې بیا زه تاسو ته وایم چې دا ممکنه ده، دا ممکنه ده. دا ټول د دې په رڼا کې دا کارونه کېږي، ځکه چې هر هغه شی نن د هغې بنیاد کې ښودل کېږي، سبا د هغې اغېزه وي. نو هغه اغېزه باندې چې دوستان نه متوجه کېږي، بیا موږ تاسو متوجه کوو چې دغه موضوع چې داسې شوې وه دغه نتیجه ترې راوځي، دغه راځي. لومړی راځم د ایران په هکله چې تاسو ته مې دا ویلي چې ایران ته کافي اسلحه ور دننه شوې ده او تاسو ته دا خبر درکړی چې په بوشهر کې دوی هلته 3000 کسان ونیول او د هغې نه دا معلومات وشو چې دوی د فرضاً خرابۍ لپاره د کوم ځینې اسلحه ترلاسه کړې وه، زیاترینه اسلحه او دا د پاکستان نه راغلې وه. د هغې کې اضافه شوی خبر دا دی چې ایران دا ادعا کړې ده چې 80,000 اسلحه یې په بوشهر کې نیولې ده. 80,000 میله اسلحه یې نیولې ده. 80,000 میله اسلحه کم شی نه دی. ما سره متاسفانه زه هغه سیستم نه لرم چې زه تاسو سره کوم شی وایم هغه تاسو سره ویډیو شریکه کړم چې تاسو دغه مقدار د اسلحې وګورئ، انواع د اسلحو وګورئ، د هغه صندوقونه وګورئ، د دې هغه پاکیجونه وګورئ. نو تاسو به خپله حیران شئ چې په لویه پیمانه ایران ته سره هم دا ننیستل شوې وه، د ټرکونو په حساب باندې ده. دا ایران ته ننیستل شوې ده. ویل کېده چې دا تبریز ته وړل کېدله، د تبریز په ښار کې تقسیمېدله او دا تهران ته وړل کېدله، په تهران کې توزیع کېدله دا اسلحه او دا شیان، او د دې زیات مقدار په بلوچستان کې نیول شوی دی او همدارنګې په بوشهر کې نیول شوی دی چې د دغې والا چې ده د بلوچستان والا چې ده وایي دا په سیستان، بلوچستان، زاهدان او تبریز ته تلله او د بوشهر والا چې ده دا تهران ته وړل کېدله. دا دغه شوی دی. نو دا اسلحه کافي دوی 80,000 میله دا نیولې ده او دا د دې ویلي دي چې د پاکستان امنیتي مقاماتو سره دې باندې دوی دغه کړی دی او د ده نه وایي دا ښکاري چې د پاکستان او د ایران ترمنځ کې دی حالات ډېر زیات خراب شي. په دې چې دا خبره داسې ده چې پاکستان فکر کوي نور دا د حد نه زیاته ده، ځکه چې بالکل مداخله ده مستقیما او دې باندې بالکل دا باندې ثابته ده چې دا د کراچي او د بلوچستان نه سیستان نو بلوچستان ته راغلې ده او د زاهدان او د تبریز خواته دا دغه کېدله او دا هلته توزیع کېدله. راځم دویم مهم نړیوال خبر هغه دا دی چې د غزې د صلح هغه معاهده چې په شرم الشیخ کې 2015 په آخر کال میاشت کې وشوله، په آخر د 3 میاشتو کې وشوله، په هغې کې د دوی دغه دا و چې یو مرحله دا وه چې اور بند به کېږي، اسلحه به راټولېږي او شرایط به آماده کېږي. دویمې مرحلې د انتقالي چې یو اداره به ورته جوړېږي. اوس تاسو دغلته متوجه اوسئ چې دا اداره چې اوس جوړېږي دا عجیبه اداره ده، یعنی بالکل تجربه وره اداره ده. دې باندې خو ما خپل نظر پخوا اعلان کړی تاسو
4 میاشتې مخکې مې تاسو دا خبره کړې وه چې د هغې ادارې مشر چې ټوني بلیر اوسي هغه انګلیس چې د باعث د تباهي د فلسطین شوی دی نو آیا دغه به څه فلسطین تا ته جوړ کړي اوس چې دا دویم قدم ته دوی وردننه شوي دي د یو اداره ورته جوړه کړې په نامه د بورډ اف پیس یعنی اداره د امن دا ادارې امن مشر به څوک خپله ډونالډ ټرمپ د ده معاون به څوک یعنی اگزیکټیو ډایرکټر یا اگزیکټیو چیف اف د بورډ اف پیس د دې دا معاون به څوک د ده معاون به یې د ډونالډ ټرمپ زوم کشنر چې خپله یهود دی دا به معاوني د دې کمیټې چې لپاره د فلسطینیانو د غزې جوړیږي اوس راځئ واورئ چې دې کې نور کسان څوک دي په دې کې دغه دی سټیو ویټکوف چې د امریکې خاص استازی دی د ایران په هکله د شرق الاوسط په هکله او دې ساحه کې روسیې ته چې ځي راځي د سوریې په هکله دا ویټکوف یو عضو پکې دا دی بل عضو د دې بورډ اف پیس څوک دی مارکو روبیو دی وزیر خارجه د امریکې بل ویټکوف دیم یهودی کشنر دیم یهودی بل غړی چې پکې دی هغه په نامه د مارک روون دی چې په نامه د یو کمپنۍ د ډېره لویه امریکا کې اپولو ګلوبل منیجمنت په نامه یو اداره ده د دې ډایرکټر دی په مارک روون چې یهودی دی دا دی په دې بورډ اف ډایرکټر کې بل پکې د کاناډا صدر اعظم دی مارک کارني هغه پکې نیولی دی سره دی چې هغه چین کې هغې ته زنګ وهلی هغې منلی ده چې زه به وایم او ټوني بلیر به په دې کې چې بیا په آینده کې به دا اداره د فلسطین به هغه مشري به یې کوي چې ضد د فلسطین بنیاد د فلسطین چې ویسته ټوني بلیر ویسته هغه دی پکې او د اسلامي نړۍ نه به اردوګان به پکې السیسی به پکې د مصر نه او پاکستان ته دوی دعوت ورکړی او قطر ته یعنی قطر پاکستان مصر او ترکیه دا 4 مملکته دې ته لږ متوجه اوسئ دا 4 مملکته دلته دي اوس وروسته په دې باندې یو بله خبره بیا کوم دې ته متوجه اوسئ قطر پاکستان مصر او اردوګان به په دې بورډ کې به وي اوس خبره دلته ده چې دا بورډ چې ته جوړوې چا ته یې جوړوې خو دا د غزې او د فلسطین خلکو ته یې جوړوې اوس دې کې خو د غزې او د فلسطین هېڅ استازیتوب نشته بیا دې کې د اسلامي نړۍ چې استازیتوب دی هغه ډېر ضعیف او په دې حالت کې دی چې ټول پکې یهود او نصرانیان د دې مشري کوي نو دا به خاورې د فلسطین لپاره کم خدمت وکړي او فلسطین به په دې نه کم خیر به ویسي چې دا فلسطین ته دغه اداره جوړه شي نو دا دویمه مرحله شروع کړله پاکستان یې پکې دعوت کړی دی چې دا به مرتضی قطر به مي اردوګان دی به مي او نور به پکې هغه مشري به یې مخکې معاون به او د ټولو نه مهمه چون دا تر اوسه پورې دوی 2 کمیټې خپل اعلان کړي دي یو لپاره د کمیټه د اقتصادي او منیجمنت جوړه کړې ده یو اقتصادي کمیټه د نظامی جوړه کړې ده او د نظامی کمیټې کار دا دی چې اسلحه به ټولې امنیت به د فلسطین د خاورې نیسي او په حساب د مجاهدینو نه د حماس نه د ټول نه اسلحه به ټولې د ده مشري څوک کوي د ده مشري د سنټکام پخوانی قماندان امریکایي جنرال میجر جنرال جاسپر جعفری کوي دا په لبنان او د اسرائیل ترمنځ په سرحدي شخړه کې د اسرائیل د خوا نه تللی و نو تاسو فکر وکړئ چې دا اداره چې د فلسطین په نامه فلسطین ته جوړیږي خاورې به دا فلسطین ته کار وکړي چې د هغې جنرال هغه څوک چې هغه د اسرائیل د خوا نه د اسرائیل د هغې لپاره هلته منځګړیتوب ته تللی اوسي او دا به د همدغه بین المللي د بورډ اف پیس په نامه د استابلایزیشن فورس یعنی د استحکامي قواو د امن د راوړلو قواو سر قماندان علاوه څوک میجر جنرال میجر جنرال جاسپر جعفر به د مشري به کوي دا عجیبه لوبه ده
الله دې رحم وکړي په دې اسلامي نړۍ باندې او په دې حالت باندې چې په دې مظلوم ملت دی او مسلمان باندې دا حالت راغلی. راځم دریم نړیوال مهم خبر ته. هغه دا دی چې د کاناډا صدر اعظم مارک کارني چین ته سفر وکړ او د چین سره ډیر کلک او ډیر غټ قراردادونه وتړل. هغه قراردادونه چې پخوا د چین په خلاف د امریکې سره دوی درلودل او په حساب د چین سره د دوی یو اقتصادي رقابت او د غربي نړۍ، ځکه چې G7 کې خو کاناډا هم ده، G7 کې خو امریکا هم ده، G7 کې خو جاپان هم دی. نو دغه د پرازي د امریکا په خلاف د چین سره نوې قراردادونه تړي او خپل د دورې نوم څه شي نیو ورلد آرډر، د دنیا نوې سیستم او نظام چې دنیا به پس دې پی جوړیږي. او اولین اقدام څه شي کوي په نامه د RV د موټرونه چې کوم یو برق باندې چلیږي، یعنی الکترونیک کار چې دي چې د پټرول او ګیس او دغه دا نخري صرف په برق باندې چلیږي. نن سبا خدا مروج دی ځکه چې د 2013 پورې پټرول به د نړۍ نه ټولیږي او ټول به په برقي موټرونو باندې کی. نو دا موټرونه امریکا په دې باندې ډیر زیات تعرفه لګولې و او د په امریکا باندې بند کړیو او د دې ترشا د کاناډا او د اوس کاناډا چینایانو سره نوې قرارداد وکړ. 9,000 د دې موټرونو نه ورته فرمایش ورک 9,000 چې دا برقي موټرونه به مونږ ته راکړي. هغه تعرفه چې په چین باندې لګېدل و 100% هغه یې راوصله 6% ته 94% ورته لرې کړله او چینایانو باندې د کاناډا ویزه لرې شوله. هر چینایي کولی شي بدون د ویزې نه کاناډا ته لاړ شي، هر وخت چې وغواړي لاړ شي. او په عین حال کې ډیر زیات نور ځینې قراردادونه د دوی منځ کې شوي دي چې باعث د قهر د امریکې شوي دي او امریکې ویلي دي چې د ده په مقابل کې به دا مناسب اقدام کوي، هم د کاناډا او هم د چین په مقابل کې. نو دا خبره دی کې مهم ټکی دا و چې ما تاسو ویلي چې مارک کارني ویلي چې دا د نیو ورلد آرډر د دنیا د نوي انتظام او نظم د نوي د حرکت لپاره دا اول اقدام دی او موږ نور په خواني لارو باندې نزو. دا به د نوې یو اتحاد دی چې چینایانو سره او قراردادونه ورسره دا تړلي دي چې دا یو ډېر لوی بدلون دی الته په نړیوال سټیج په سطح باندې. راځم اروپا خپل براله ودینه چې ګرینلند ته خپل قوا لېږلې وه، جنگي تیاري یې هلته لېږلي دي او په دې باندې ډونالډ ټرمپ نور هم عصباني شوی دی. ویلي دي چې په نیولو باندې خو زه ګرینلند نیسم چې په هر قیمت یې نیسم. د ده په مقابل کې برطانیې ډېر کلک موقف نیولی او د برطانیې صدر اعظم سټارمر ویلي دي چې دا به د ګرینلند نه په هر قیمت دفاع کوي. هغه انګلستان چې دغه 13 اونۍ یې د امریکې په اشارې سره د روسي لوی جهاز په حساب بحري بیړۍ ودروله او کنټرول یې کړله او په هغې یرغل وکړ، تیاري او خپل قوا یې ویوړله. هغه نن بیرته د امریکې مقابل کې ودرېږي، وایي چې امریکا که چېرته برید کوي موږ به د خپل د اروپا نه او د ګرینلند نه به دفاع کوو، ګرینلند په هېڅ قیمت امریکې ته نه ورکوو. دلته دا دغه دی چې بالکل دی به سره مخامخ کیږي او دی به یو د بل په مقابل کې ودرېږي. همدارنګې فرانسې داسې اشاره ورکړې ده کېدای شي دا د ناتو نه ووځي. د دې څه دلیل کېدای شي؟ امکانات یې دا دی چې کېدای شي دا د ګرینلند په موضوع په سر چې د امریکا سره یې دې موقف شخړه راځي او دی باید د ناتو د عضو په حیث باندې هلته ودرېږي. کېدای شي دا به نه غواړي چې هلته ودرېږي، نو دا دې نه خپه وباسي. همدارنګې د ناتو د موضوع په سر کېدای شي د یوکراین موضوع هم دلته شامل د فرانسې لپاره د هغې له بابت نه به غواړي چې د دې صحنې نه خپه لنډه کې وباسي. بل نړیوال خبر دا دی چې پاکستان، مصر، ترکیه، سعودي او قطر یو نوی نظامی اتحاد جوړوي او پاکستانیان دې ته ډېر زیات خوشحاله دي چې د اسلامي نړۍ نوی یو اردو جوړیږي او دې ته دوی په دې خوشحاله دي پاکستانیان دې ته نوم ورکوي د اروپایي د اسلامي نړۍ ناتو. ما مخکې تاسو ته وویلې که نه، تاسو دې ته متوجه اوسئ چې دغه مملکتونه چې په دې پیس بورډ کې دوی شامل کړي دي د فلسطین
دا مملکتونه اوس راپاسېږي د اسلامي نړۍ د اردو خبرې کوي. آیا دا به اردو رښتیا اسلامي نړۍ اردو وي؟ آیا دا ناتو به اسلامي ناتو وي؟ راځئ دا لږ وڅېړو چې دې کې څوک دي. پاکستان امریکا ته محتاج، د هغې تر لاس هغه ته جاسوسي کوي. مصر امریکې ته محتاج، هر کال 3-4 میلیارده خیرات اخلي د امریکې نه او د اسرائیل نه، نو هغه محتاج. ترکیه د امریکې په پټ هلته د هغې اډه ده. سعودي عرب د امریکې په پټ او قطر د امریکې اډه ده. نو تاسو دې نه پوهېږئ دی به څه اسلامي نړۍ او ناتو به جوړه کړي، او که ناتو جوړه هم کړي خو د امریکا ناتو به وي. د دې ناتو نه به امریکا وځي، دا ناتو به کنټرول کړي ځان ته. دا دی دغه تجربه اوره اتحاد د دې نړۍ چې دی جوړ کړی دی، او دغه دی، او دې ته پاکستان په دې خوشحاله دی چې پاکستان وایي د ناتو مشري به لکه د هغې ناتو مشري امریکا او اروپا کوي که نه، دلته به یې دې مشري دا وایي زه به یې کوم، ځکه زه اتومي قدرت یم. نو که دی د دې ناتو مشري کوي نو دې معنا دا ده خو ناتو نه ده، دا خو د امریکې ته خپله د امریکې ته جاسوس دی. هغه هم د اوس امریکې ته بوټان پاکوي، نو هغه به خاورې د ناټو مخکې ویسي، اسلامي نړۍ قوه به مخکې ویسي. نو په دې اساس باندې دا ډېر مهم ټکي و د اسلامي نړۍ نه او د نړیوال د سیاست نه چې نن مې تاسو سره شریک کړل. هیله ده چې برنامه وګورئ، خوښ کړئ او دوستانو سره شریکه کړئ او چینل سبسکرایب کړئ او برنامه لایک ووهئ، زنګوله ووهئ او دوستانو سره شریکه کړئ چې زموږ لیدونکي بیرته خپل هغه سټنډرډ ته راوګرځېږي او ورو ورو دا تعداد زیات کو. سبسکرایبر زمونږ ډېر کم روان دي، یعنی سلو دي. نو نه پوهېږم چې په دوستانو څنګه وکړو. نورې نړۍ کې خو چې دوستان غوښتنه کوي یو ټارګټ کړي چې راځئ په یو هفته کې 1 لک پوره کوو، بل هفته کې 2 لکه پوره کوو. دغه مخکې مې یو ویلاګ مې اورېده، یو نفر هغې ویل چې 28 لکه پوره شو، زمونږ لیدونکي اوس 29 لکه په دې میاشت کې پوره کوو. یو ټارګټ ږدي. نو زمونږ خو نه پوهېږم چې افغانان سره به په کوم منوال باندې لاړ شو. دلته خو که ټارګټ کیم دو د 1000 نفرو ټارګټ څوک نشي پوره کولی، د 1 لک خو پرېږدئ. نو بیا هم هیله لرم چې که وغواړئ لاس راسره راکړئ نو دا چینل به موږ تاسو مخکې لاړ شي، کامیابه شي. او د یو بله هیله دا کوم چې دوستانو څومره کولی شي په انګلیسي ژبه کومنټس لیکئ او مزدا کومنټ لیکئ، ځکه چې زما یوټیوب چینل دغه چې دی د ټیک ټاک ریپورټ شوی دی او فشار لاندې دی. نو که چېرته تاسو کومنټس ولیکئ دا چینل سپورټ کوئ او دا ولیکئ چې دا یو خبري چینل دی او د دې مقابل کې څوک راپورونه دا کوي غلط دی، په انګلیسي ژبه ولیکئ، دا به ډېر زیات کومک وکړي. یا که کوم بل طریقه او وسیله چې دلته ډېرې شته دی هغه سپورټونه وایي چې وسي، بیا چینل دی بندش و دی نه بچیږي. نو په همدې هیله تاسو په لوی پروردګار سپارم، وما علینا الا البلاغ.